د یو ماشوم مور مړه شوې وه. پلار خپل کوچنی زوی په داسې حالت کې ولید چې له خاورو سره یې لوبې کولې. پلار خپل کوچني زوی ته وویل: زوی جانه، په خاورو کې لوبې مه کوه چې جامې دې خیرنېږي. زوی پلار ته په ځواب کې وویل: پلار جانه، تا ویلي وه چې موږ ټول انسانان له خاورو څخه جوړ یو، نو راشه له ما سره مرسته وکړه چې خپله مړه شوې مور بېځلي ژوندی کړو. پلار د کوچني زوی د دې خبرې په اورېدلو سره ډېر خفه شو. په سترګو کې اوښکې راغلې. خپل زوی یې ښکل کړ، په غېږ کې یې واخیسته او د کور په لور لاړ. پوهېږئ قدرمندو وروڼو او خویندو، په نړۍ کې یوازینی هغه انسان چې هېڅکله هم بدلون نه مومي او نه یې څوک ځای نیولی شي، هغه مور ده. مور یو رښتینی حقیقت دی. مور ټوله نړۍ ده. کوښښ وکړئ زړونه یې وساتئ، هغه کارونه وکړئ چې مور او پلار ورباندې خوشحالېږي. دا نعمت هېڅکله هم په نړۍ کې بیا نه تکرارېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. Oh